ملي دفاع وزارت ویلي چې هوایي ځواک یې پرون یو ځل بیا د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې پر مهمو پوځي تاسیساتو هوایي بریدونه کړي دي. د وزارت په خبرپاڼې کې راغلي چې دغه بریدونه د نورخان هوایي اډه په راولپنډۍ د کویټې 12 نمبر قلوردو مرکز د محمد ایجنسۍ خوځو کمپ او غلنۍ پوځي قرارګاوې په نښه کړي دي. د چارواکو په وینا بریدونه پر هدف لګېدلي او یادو تاسیساتو یې زیان اړولی دی. قوای هوایی وزارت دفاع ملی روز گذشته بار دیگر حملات هوایی موثری را بر پایگاه‌های مهم نظامی در پاکستان انجام دادند. این حملات بیز نورخان در راولپندی، قلوردوی نمبر 12 در کویته بلوچستان، کمپ خویز در مهمند جنسی در خیبر پختونخوا و برخی دیگر از قرارگاه‌ها و تأسیسات مهم نظامی پاکستان را هدف قرار دادند که در این حملات خسارات قابل توجهی به اهداف یاد شده وارد کرده است. این عملیات در پاسخ به تجاوزهای هوایی اردوی متمرد پاکستان انجام شد که روز گذشته کابل، بگرام و برخی دیگر از مناطق را هدف قرار داده بودند. قابل ذکر است که هر گونه نقض حریم هوایی و بی احترامی از سوی حلقات شرور پاکستان با واکنش شدید مواجه خواهد شد. د خبرپاڼې له مخې د هوایي ګزارونه د پاکستاني پوځ د هغو هوایي بریدونو په غبرګون کې ترسره شوي چې وړمه شپه و پرون یې په کابل، بګرام او ځینو نورو سیمو کې کړي وه. وزارت خبرداری ورکړی چې که د افغانستان د هوایي حریم سرغړونه او بریدونه دوام وکړي له سخت غبرګون سره به مخ شي. به خاطر اطمینان شما ملت شریف افغانستان باید بگویم بعضاً طیاره‌های دشمن مزدور و دشمن ناکام از فضای ما و شما عبور می کند و مجاهدین شما، فرزندان شما به خاطر دفاع از شما پیرهای هوایی می کند به خاطر دفع حملات دشمن. شما نگران نباشید، اینها فرزندان شما هسته. شما مطمئن باشید، شما به فرزندان خود اعتماد داشته باشید. خو د پاکستاني رژیم له لوري د ولسي خلکو کورونه په نښه شوي. تېره شپه د مرکز ډنډونو ډبلي سیمه د توپ مرمۍ د لګېدو له امله 9 تنه شهیدان او 4 تنه ټپیان شول. د پکتیا ولایت ډنډ پټان ولسوالۍ هجري کلي کې د پاکستاني ملیشو لخوا هم تېره شپه ګڼ عام کورونه په نښه شوي دي. مجرم بولم، تقبیه کوم د دوی د حمله پر افغانستان باندې. ما په کابل کې وو څو هفته پخوا او طالبانو سره مې مجلسونه درلود. زما په نقطه نظر نه طالبان حاضر دي چې یو موافقه پاکستان سره ورسیږي چې نه د افغانستان خاورې د پاکستان په ضد هغه نه استفاده وشي او نه د پاکستان خاورې نه د افغانستان په ضد استفاده وشي. دا یو بهترین پرنسیپ ده. یاد کلی کې شپږ کورونه تخریب شوي چې له جملې 4 کورونه په مکمل ډول له منځه تللي. یادو ولسي کورونو ته زیات مالي زیانونه اوښتي او همدارنګه یو جومات هم په نښه کړی چې 50 سلنه شهید شوی.